پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې قسمه خلک دي چې د هغوی دعاګانې نه رد کېږي، درې قسمه خلکو دعاګانې نه رد کېږي. دا حدیث امام احمد راوړی. هغه درې کسان څوک دي؟ الامام العادل والصائم حتى يفطر، عدل او انصاف کوونکی باچا او روجتي انسان د روجه ماتي پورې چې دې څه دعاګانې غواړي الله یې قبلوي. او دریم مظلوم انسان چې ظلم ورسره وشي. نو هر قسمه دعا چې کې هغه کولی شي ټوله ورځ. ګورئ دلته بله خبره به ذکر کړو، بعضو خلکو د دعا صرف د روژه ماتي سره تړلې ده، بس چې روژه ماتي ټیم شي بس دی به دعاګانې، نور دعاګانې نه غواړي. نه، د روژتي انسان دعا قبلي دی چې روژه ونیسي د سحر نه او د نور ډوبېدو پورې دعاګانې د غواړي که نه. بیا که روژه ماتي ټیم کې ورسره غواړي نو ځکه چې بعضو روایتونو کې راغلي چې روژه ماتي ټیم کې، او بعض علماو دا حکمت ذکر کړی دی، وایي دغه ټیم کې انسان کې عاجزي ډېرې او د ډوډۍ ته محتاج او الله ته هغه محتاجي او فقر هغه ښکاره کړی. نو صرف د دعاګانې د دې ماښام پورې او روژه ماتي پورې مه خاص کوئ، بلکې هر وخت د الله نه دعاګانې غواړي. روژه ماتي ټیم کې وغواړه، مازدیګر کې وغواړه، ماسپښین کې، سحر، هر ټیم چې ته میلاویږي د دعاګانې الله نه رد کوي. والله اعلم.